رحمان مبارکه سوره چې د قران عظیم الشان 55مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رحمان خدای دی چې د دې قرآن ښوونه یې کړې ده. هغه انسان پیدا کړ او دته غږېدل ورزده کړل. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. المر او سپوږمۍ د یو حساب پابند دي او ستوري او بوټي او ونه ټول سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اسماني اوچت کړ او د عدالت تله کې خودله. د دې غوښتنه دا ده چې تاسو د عدالت په تله کې خلل ما چوي. په انصاف سره سم صحیح طول کړی او په ترازو کې ډنډي مو وهي. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله زمکه د ټولو مخلوقاتو لپاره وغوړوله. په هغه کې هر راز زیاتې خوندورې میوې دي. د خرما ونې دي چې میوې پر پوښونو کې نغښتې دي. راز راز غلې دي چې په هغو کې واښه هم وي او دانې هم. او هم د ریحان بوټي شته چې ډېر ښه بوی لري. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم نعمتونه دروغ وګڼئ؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان لکه دوړي غوندې کرنګي دونکي وچه ورستي شوی خټه څخه پیدا کړ او پیری د اور له شغلې څخه پیدا کړ. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم عجایب دروغ جن کړی؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. دواړه ختیځونه او دواړه لویدیځونه د ټولو مالک او پروردګار همغه دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل رب کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دو سمندرونه خوشی کړل چې سره یو ځای شي. بیا هم د هغو ترمنځ یو پرده حایله ده چې هغوی ترېنه تجاوز نه کوي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کومې نښانې دروغ جنې کړئ؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. له دغه سمندرونو څخه ملغلرې او مرجانونه راوځي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د قدرت کوم کمالونه دروغ جن کړئ؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. او دا بیړۍ د همغې دي چې په سمندر کې د دنګو غرونو په څېر لوړې پورته شوي دي. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کومې لورینې دروغ جنې کړئ؟
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هر څه چې پر دغه ځمکه باندې دی فنا کیدونکي دي او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغجن کړئ؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان پزمکه و آسمانونو کې چې هر څوک دی ټول خپل اړتیاوې له همغه نه غواړي، هر شیبه هغه په نوي شأن کې دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم غوره صفاتونه دروغ وګڼئ؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای د ځمکې پیټو د انسانانو او پیریانو ټبرونو ډیر ژر به ستاسو د کړو په حساب لاس پورې کړو، بیا به وګورو چې تاسو د خپل پروردګار کومې لورینې دروغ ګڼئ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اې د پیریانو او انسانانو ډلې که تاسو د ځمکې او آسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ، خو نشئ تښتېدلی. د دې لپاره ډیر قدرت پکار دی. تاسو به د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان که د تېښتې هڅه وکړئ نو پر تاسو به د اور شغلې او لوګۍ خوشې کړی شي چې تاسو د هغو مقابله ونه کړی شئ. ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار د کوم قدرتونو انکار وکړئ؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچی وي او د سرې څرمنې غوندې سور شي؟ ای پیریانو او انسانانو په هغه وخت کې به تاسو د خپل پروردګار کوم قدرتونه دروغ وګڼئ؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان په هغه ورځ کې به له کوم انسان او له کوم پیري نه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا نه وي. نو وبه کتل شي چې تاسو دواړه ډلې د خپل پروردګار له کوم لورینو څخه انکار کوئ. يعرف